پلیئر دغه جوړ کو ټول اول خو ډیشبورډ جوړ کو په هغې کې ګیمز جوړ کړل دغه شانتې پلیئرز ټیبل یې جوړ کو اوس آیټمز ته راځو آیټمز جوړو د هغې لپاره به یو شیز ډوپلیکیټ کو د پلیئرز دا به ډوپلیکیټ کو او دې له به نوم ورکو سپورټس آیټمز ټیک شوه او موږ به دا وګورو چې پیج یې راواغستو سپورټس آیټمز پیج یې راواغستو اوس په دې تیر پیج کې یوه غلطي وه ایډ ګیم په ځای به دا ایډ پلیئر کو ټیک شوه نو هیډر کې به لاړ شو بره بلکل په ټاپ باندې دی ده او دلته کې موږ چینجز وکړو چینجز به دا وکړو چې یو خو دا بټن چې دا ایډ پلیئر به وو دا ټیک شوه او ایډ پلیئر موډال دا به هم چینج کو او دا به کو چې ایډ گیم موډال دا چې څومره دي دا به ریپلیس کړو دلته دا به هم ریپلیس کو نو دا به اوس لږ برابر ښکاري موډال کار کوي کنفرم هم کار کوي صحیح دی اوس به راشو سپورټس آیټمز ته سپورټس آیټمز چې کم دی په هغې کې به د ټولو ناول دا کار وکړو چې مین سپورټس آیټمز پیج ته به راشو د سر نه به سټارټ واخلو دې ته کې به وکړو چې ایشو آیټم نو دا کم دغه چې دی دلته کې به وکړو چې ایشو آیټم مونږ بل د آیټم ایشو کوو او دلته کې به دې له به نوم مونږ چینج کړو چې ایشو آیټم موډال او دلته کې به مونږ ولیکو چې ایډ گیم موډال دا به ریپلیس کړو صحیح دا ریپلیس شو اوس به پسې نیکسټ کار دا وکړو چې ایشو آیټم موډال بټن وشوه وګورو چې کار کوي که نه صحیح دی اوس په ایشو آیټم پسې نیکسټ دغه چې دی مین منیو هم صحیح د کانټینر ته به راشو اوس دلته کې دا کم ټیبل چې دی دا ټیبل به چینج کول غواړو خو د هغې نه اول به مخکې هېڅ کار وکړو چې دا کم منیو څه ده دې منیو کې به آیټم چې څه ډیټیل دی هغه به چینج کړو د هغې لپاره به مونږ دا مین لامره کلوز کړو دا یو منیو چې دی دا به هم کلوز کړو دا خو مین منیو والا موډال دی دا زموږ نه دی په کار دا مین موډال دی چې په دې کې هغه فارم دی دلته او دا فارم چې دی د لیبل اوس په آیټم چې مونږ کله ایشو کوو نو په هغې کې به یو پلیر ان آی سی او اس آیټم نیم وي نو په دې کې به دوه شیزونه په کار دي چې مونږ به داسې کار وکړو چې مونږ په دې کې بیا دوه طریقې کولی شو یو طریقه دا کولی شو چې دا پلیر څه دی مونږ دلته کې ځان ته ټول پلیرز لیست راواخلو ټیک ده او بیا د هغې مطابق چې دی هغه له ډراپ ډاون مونږ ته شو کړي او د هغه ډراپ ډاون مطابق باندې بیا مونږ دغه وکړو کم پلیر چې دی هغه ته دغه اساین کړو نو مونږ به داسې کار وکړو که نه چې دا به په ډراپ ډاون باندې وکړو راځي دا به کې ډراپ ډاون وکړو دواړه به ډراپ ډاون سلیکټ کېږي او په هغې باندې به دغه کېږي چې ایشو آیټم زه دغه کوم ټیک ده نو ما ته دې دلته کې بیا هغه دلته کې به اوس پریکټیکل وکړو تاسو ته به پته ولګي چې زه څه کول غواړم نو پلیر ان فارم کې چې څه دي فارم کې به زه دوه ډراپ ډاون والم یو به واخلم پلیر ان آی سی نمبر یا پلیر نیم هم خو پلیر ان آی سی مین دغه دی موږ به پلیر ان آی سی رالو ټیک ده او د دې انپوټ ټایپ چې هغه به وي ډي آر او پی ډي او ډبلو ان ډراپ ډاون چې دی د ډراپ ډاون دغه به وګورو دا دغه سلیکټ آپشن دی بیا دې کې سایزینګ هم چینج کولی شو او د سلیکټ یو بل دغه هم دی چې په دې کې ملټیپل ویلیوز سلیکټ کېږي ټیک ده بیا سایز هم سلیکټ ته اپلای کولی شو
ډراپ ډاون چې دی هغه ډیسیبل هم کولی شو. نو موږ به هېڅ کار وکړو چې دا سمپل کم سلیکټ چې دی ډراپ ډاون والا دا به موږ د دې نه کاپي کو سلیکټ کړو او دا به موږ دلته کې ولګو په دې ځای کې او د دې نه به دا لرې کړو. صحیح ده. او لیبل د ضرورت نشته خو زه به ورله دې له ورکړم لیبل چې دی PLAYER player NIC. ټیک شوه. فارم سلیکټ کلاس شو د دې او سلیکټډ به پکې نه وي دا به زه کمنټ کړم. بای ډیفالټ به دې 1 راخلي. ټیک شوه. نو بیا داسې کار دی چې دا سلیکټډ صحیح دی چې سلیکټ ا پلیر. سلیکټ پلیر دلته کې د دې ځای نه به د پلیر NIC سلیکټ کېږي. څونه پلیر چې د هغه ټول لیست په دلته کې شو کېږي. نو دا چې دی ویلیو به د دې چې فرض کا 15607 ویلیو زموږ ضرورت نشته او دلته کې به هم هغه شو کېږي 15607. ټیک شو. او دا به شي چې 15608 او دا شو چې 15609 او دا به کې ډپلیکیټ کو لیکو دې بل څه ویلیو ورکو دا به هم ډپلیکیټ کو دې لا به کې لیکي بل څه ویلیو ورکو. ټیک. نو دا به اسی یو څو ویلیوز موږ راواغستې او اوس د دې ځای کې نه چې پلیر سلیکټ کوي هغه پلیر به سلیکټ کېږي. نو اوس د لاندیني چې کوم دی د دې موږ ته نور ضرورت نشته دا به ته موږ لرې کړو او دا به زه بیا ډوپلیکیټ کړم. زموږ به یو بل ډوپلیکیټ هم پکاري او دا چې دی به د آیټم دپاره یوز کېږي او دلته کې به دی له موږ نوم ورکړو چې سپورټس آیټم. ټیک. نو چې زه دلته کې دا وګورم سپورټس آیټم چې څونه وي هغه به سلیکټ کېږي. دلته ولیکم چې سلیکټ آیټم او یا چې دې له زه څه نوم ورکول غواړم لیټ سپوز بیټ بال او ویکټ او دلته کې به دې له بل نوم ورکو فوټبال. دا چې څونه دا ورته زه اوس ټولی د ایډ کوم خو داسې د ډیمو دپاره مې یو څو سلیکټ کړو. نو دا څومره چې دا به ورته په نیکسټ ویډیو کې ایډ کړو او د دې نه مخکې او پکې بیا یو بل کار هم زه په منځ کې وکړم چې دا څونه کوډ چې موږ وکړو دا به موږ په ګیټ هب ته اپلوډ کړو. که دا تاسو کتل غواړئ نو چې تاسو ته بیا په ګیټ هب باندې میلاو شي.